السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته د اصغر افغان په هکله باندې ووایم چې ولې هغه کابل کې شرولیزه لوبه کې لوبه نه ترسره کوي. بل به زه تاسو ته د افغان لوبغاړو تازه درجه بندۍ چې د ICC لخوا نه اعلان شوې ده دغه به هم زه تاسو ته ووایم چې د رشید خان مینوالو ته یو ډېر بد خبر ده. او بل به زه تاسو ته د پاکستان او د هندوستان چې کوم یو سیریز ترسره کیږي، هندوستان غواړي چې پاکستان سره ولوبیږي. بل به زه تاسو ته هغه سل باله لیک چې کوم ده چې افغانستان رشید خان، محمد نبي، مجیب زادران او قیس احمد هم اخیستل شوي دي، دغه به کله او چیرته ترسره کیږي. نو ډېر مهم معلومات به په نن ویډیو کې در سره شریک کړم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو راځم ډایرکټ به زه تاسو ته ووایم د هندوستان او د انګلند چې کومه دویمه 50 اوریزه لوبه ترسره کیدونکې ده، دغه به هم که خیر 26 تاریخ 26 د مارچ باندې چې د جمعې په ورځ باندې به دغه لوبه وي او د افغانستان په وخت باندې غرمې ټایم کې 12 بجې تاسو دغه لوبه لایف کتلی شئ. او بل به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان همدغه جمعې په ورځ باندې هغه شروریزه لوبه هم د کمال خان بندر چې کوم جوړ شوی دی، د هغه په خوشحالۍ کې دغه شروریزه لوبه چې کومه یوه ده د جمعې مانځه وروسته یعنې 1:30 یا 2 بجو وخت کې به د افغانستان په وخت باندې دغه لوبه شروع کیږي. خو دغه لوبه کې به اصغر افغان هم لوبه نه ترسره کیږي. اصلي لامل به زه تاسو ته وایم چې اصغر چې کوم ده خپله نه غواړي چې دغه شروریزه لوبه کې ولوبیږي. افغانستان کرکټ بورډ دغه خبر ورکړی چې اصغر ټپي شوی ده. دا یې دروغ ویلي دی. اصل کې اصغر افغان وایي چې زه لږ آرام کوم، یعنې له لاسه مې نه کېږي چې دغسې لوبه کې ولوبېږم. هغه یو کپټان ګلبدین نایب ده، خو دغه اصغر چې کله افغانستان کرکټ بورډ ته وویلې چې زه دغه لوبه نه کوم، نو د اصغر په ځای باندې بیا نجیب زدران دوی د دغه لوبې کپټان وټاکو. بل به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان مینوالو ته یو ډېر بد خبر ورکړم چې د ICC نوې درجه بندۍ اعلان شوې ده چې د ساوت افریقا تبریز شمسي په نوم باندې چې کوم بالر ده هغه اولنی مقام ترلاسه کړی ده. په شروریزه بالرانو کې رشید خان ډېر وخت رئیس دغه مقام ترلاسه کړی، خو اوس د تبریز شمسي اول سوی د رشید خان بیا دویم. دغه د رشید خان مینوال لپاره دومره ښه خبر نه ده. او که موږ د محمد نبي رنګ کې وګورو په 50 اوریزه لوبو کې شاکب الحسن اول مقام ترلاسه کړی ده، محمد نبي بیا دویم مقام ترلاسه کړی ده. خو په 10 اوریزو لوبو راونډرانو کې نبي اوس هم په اول مقام باندې ده. دین علاوه به زه تاسو ته وایم چې پاکستان وایي چې هندوستان غواړي چې موږ سره 3 اوریزو لوبو یو سیریز ترسره کړي. دغه خبر که موږ وګورو، یو طرف ته افغانستان ده چې هندوستان خوشحالولو لپاره پاکستان سره نه لوبېږي. 2 وارې پاکستان ورته دعوت ورکړ چې تاسو راسئ موږ سره په کراچۍ او لاهور ښار کې ولوبېږئ. خو بل طرف ته د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان خوشحالولو لپاره دغه لوبه نه انکار وکړ. اوس هندوستان خپله غواړي چې پاکستان سره 3 اوریزې لوبې ترسره کړي. یعنې اول دوی وایي چې اول به پاکستان هندوستان ته راسي، دغه شروریزې لوبه به موږ سره وکړي، ځکه هندوستان کوم شي کې چې ګټه یې هماغه بیا هر څه کوي. خو هندوستان ورته دا خبره هم کړې ده بیا موږ هم درځو هلته پاکستان کې او پاکستان کې شروریزې لوبې تاسو سره ترسره کوو. دین علاوه به زه تاسو ته هغه 100 باله لیک چې کوم ده کوم چې انګلند یو 100 باله لیک راباسلی ده چې په دغه کې د افغانستان رشید خان، مجیب زادران، محمد نبي او قیس احمد هم اخیستل شوي دي. او زه به تاسو ته وایم چې ډېره قیمته بیه باندې دغه لوبغاړي اخیستل شوي دي. او دغه ټورنامنټ چې کوم ده په انګلند کې شروع کیږي او تاریخونه به زه تاسو ته وایم چې جولای 22 تاریخ باندې که خیر دغه 100 باله لیک چې کوم ده دغه که خیر شروع کیږي. نو ګورو هغه وخت کې د افغانستان او د سریلانکا سیریز هم ده. نو دغه سیریز سره کیدای شي د افغانستان لوبغاړي د سریلانکا لپاره په دغه لیک کې ونه لوبېږي. نو دغه به وخت سره ثابته شي. خو دغه 22 جولای باندې همدغه کال کې په انګلند کې ترسره کیږي.